پاکستان څنګه ولې ورخطا دی؟ افغانستان سره سوداګرۍ څنګه کمه شوې ده؟ علت یې څه دی؟ د سوله افغان یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته ښه راغلاست. ویډیو تر اخره وګورئ او چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ پخوا زیاته او پاکستان په همدې باندې تکیه کوله. خو اوس چې افغانستان نورې لارې پیدا کړي او په دې هیواد کې روان کمزور اقتصادي وضعیت هم باید یاد شي چې یو لامل به هم دا وي. په دې اړه د پاکستان د تجارت خونې مسؤلینو اندېښنه ښودلې ویلي دي چې له افغانستان سره سوداګرۍ صفر ته هم ټیټېدلی شي، ځکه اوس هم د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ کې تر نیمایي زیات کمښت تر سترګو کېږي. د پاکستان د سوداګرۍ خونې وویل چې موږ اندېښنه لرو ځکه افغانستان سره سوداګرۍ له 2.5 څخه 1 میلیارډ ډالرو ته ټیټه شوې او په دې سره د پاکستان وضعیت اقتصادي برخه نوره هم خرابېدلی شي. پاکستان اوس هم د هغه هیوادونو په کتار کې راځي چې ژر د اقتصادي سقوط وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر راپورونه وایي چې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د خپل سیال سره په تورخم کې کتل. په دې هکله ویل شوي چې دواړه لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او د دې برخې پر ستونزو خبرې وکړي. نورالدین عزیزي د طالبانو د سوداګرۍ سرپرست وزیر او عبدالرازق داود د عمران خان اقتصادي سلاکار تورخم بندر کې یو له بل سره کتنه پلان کړي. پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې که څه هم د افغانستان وړ توکي پوره کولی شي، خو سوداګر وایي چې دا توکي له یوې خوا ګران او بل پلوه زیات بې کیفیته دي چې د نورو هیوادونو د توکو په پرتله په بازارونو کې نه خرڅېږي. تر ډېره بریده عام افغانان هم له خپلو سوداګرو د وسې تر کچې دا هیله لري چې باید له پاکستان څخه توکي صادر نه کړي او دوی به یې هم په بازارونو کې وانخلي. ستاسو له ملتیا هم مننه. تاسو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په اړه خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه، کومنټونه، انتقادونه او پیشنهادونه په پوره حوصله لولو. تر بیا یو بلې ویډیو مو د خدای په امان.